أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. دا سورة آل عمران 28 نمبر آیت مبارکہ صحیحہ تلاوت شوا. لا يتخذ المؤمنون ندنسی مؤمنان الکافرین کافران لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا دو مؤمناننا ومن يفعل ذلك او چاچو کو دا کار فلیس من الله پی شیء نو ندے دا اللہ دا دینا پہیس کے الا ان تتقو منهم توقا مگر تاسو یری گئی مگر کتاسو یری گئی منهم داغینا توقا پیرا ويحذركم الله نفسه او يروي تاسو الله تعالی د خپل ځاننا وإلى الله المصير او خاص الله تا ورګرځیدل دي. په دې آیت کې د کافرانو د دوستانینا من ذکر دا، یعنی د کافرانو سره د تعلقاتو د ختمولو حکم د آیت مبارکه کې ورکړل شوی دی چې د کافرانو سره به تعلق نه ساتي. مناسبت د مخکې سره داره مخکې ویلو چې عزت او ذلت د الله په لاس کې دی، نو دلته د آیت مبارکه کې وایو چې کافرانو سره دوستی په دې وجه باندې مکوئ چې تاسو په هغوی سره عزت حاصلوئ، بلکې توکل په الله وکړئ او د کافرانو هیڅ پروا هغه مکوئ. او دویمو مناسبت داره چې یهود او نصارا د ضد او د عناد د وجه نه توحید نه مني، اسلام نه قبلوي. لکه مخکې موږ دا ویلي وفد د نجران هغه راغلی و او کله چې هغوی بې دلیله شو، یعنی دلیل ورسره نه و، مناظره کې پړه شو، نو بیا یې اسلام رانوړو په خپل کفر باندې باقی پاتې شو. یهودیانو د الله د کتاب او تورات فیصلې ته راوبللی شو چې د الله کتاب ته راشئ، خالص د ضد د وجې نه د حسد د وجې نه د توراتو د فیصلې نه انکار وکړو. نو الله رب العزت د آیت کې مسلمانانو ته دا حکم ورکړي چې د دوی سره تعلق هغه بالکل هغه ور سره ختم کړي. امام بخاری رحمه الله د ابو درداء رضی الله عنه قول هغه نقل کړی دی: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهما
ایمنګه بعد قومونو په مخ کې مصنوعي خندا ښکاره کول حال دا چې منځلونه به په هغې باندې لعنت به ویلو لکه مخامخ یو سړی دی زهریله هغه سره ښه خندا وکړه ښه ټوکې ورسره وکړه خو د زړه هغه مینه محبت هغه ورله مه ورکوه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سړی روانو نبی علیہ السلام البیس العشیر وخو العشیر وابن العشیر دا ناکاره سړی دی قبیله کې ناکاره دی بد سړی دی کله چې راغی نبی علیہ السلام ورسره نرمې نرمې خبرې وکړلې ام المؤمنین ویلې د الله پیغمبر تاسو خو ویل دا ناکاره دی دا دی نبی علیہ السلام تاسو کله سخ الفاظ والا لیدلې ما چې ما چا سره سختی هغه کلی